زه دا خبرې چېرته کوم زه ته یم چې خلک جهنم طرف ته مه راغواړه. نبي صلی الله اے کنزل مه کوه مولوي صاحب، زه دا خبرې چېرته کوم زه ته یم چې خلک جهنم طرف ته مه راغواړه. نبي صلی الله اے کنزل مه کوه مولوي صاحب. مولوي صاحب محترم تاسو حدیث پیژنئ، حدیث څه ته وایي؟ یاره زه هېڅ هم نه پېژنم. ښه نو مطلب دا دی چې تاسو په علم نشته دی او هسې خلکو ته وظایف ښایي. نو بیا داسې ولې کوئ مولوي صاحب چې علم هم نشته نه په قرآن پوهېږي نه په حدیثو پوهېږي، خلک ګمراه کوئ جهنم طرف ته یې راغواړئ، بدعات خلکو ته ښایي، ځان نه وظایف ښایي، دا ولې کوئ؟ د الله نه یریږئ چې دا طریقې تاسو کومې ښایي چې دانې در باندې روخیږي دا وایې او چې چا سره د مینه او محبت دا وایه او د دې دپاره دا وایه چې کومې صحیح دعاګانې دغه نه ښایي او چې کوم بدعات او رسومات دي چې هغه خلکو ته ښایي. دا ښه کوو ګره دا ښه کار کوو. څنګه ښه کار کوي چې الله او رسول باندې دروغ جوړول ښه کار دی؟ کوم د دې خبرو جواب ما ته راکړه. ولې دا شیزونه ښایي چې الله او رسول نه دي ښودلي؟ څنګه ستا مرضي ده چې الله او رسول نه یې ښودلي او ته په الله او رسول باندې دروغ جوړې؟ څنګه جي؟ څه مطلب؟ څه خبره وایې جي؟ الله اکبر. په الله او رسول باندې دروغ جوړول دې ته چیلنج ورکې د الله نه یریږي؟ ولي صاحب محترم هغوی وایي چې یاره دا تاسو یادوي که نه چې تاسو دا کومې وظایف ښایې وایي دا نه په قرآن کې شته نه په حدیثو کې شته دی، وایي دوی دا د ځان نه وایي. په قرآن او په حدیث کې نشته دی که نه؟ ښه جي. نو لکه یو ذکر بالثواب یو ذکر بالعدد. ښه جي. دې باندې ثواب نه میلوېږي. دا چې کوم دی دا مونږ د سنت په طریقه نه کوو چې دا سنت طریقه دی، دا رسول الله مبارک ښولي دي، دا قرآن کې راغلي دي. دا مونږ علاجن ښیو. ښه جي. څنګه چې پیناډال ګولۍ علاج دی، څنګه چې اومنډال ګولۍ علاج دی، څنګه چې ستن علاج دی، د طبي دغسې دا علاج دی، روحاني علاج دی. ښه جي. نه لکه مولوي صاحب محترم هغوی مونږ ته دا وایي، مونږ هم ورته داسې خبره کوو، هغوی دا وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې یو دین کې یو مسله نه وي دا بدعت دی. لکه یو دین ما یو شیز نه یې ښودلی ګوره چې یو سړی یو کار دین ګڼي نو دا بدعت دی. او جي دا لکه تاسو چې دا کم ذکرونه ښایي دا دین دی که دین نه دی؟ جي تاسو خو وایي چې دا وظیفه خبره واوره که نه. ها جي. دا مونږ داسې نه وایو چې دی دا کې ثواب دی د تاسو وایئ یا دا حدیث کې راغلی دی قرآن، دا علاجن دا علاج دی. نه جي لکه تاسو خو لکه داسې وظایف ښایي یا فضایل چې دا وایي دې کې دومره ثواب دی، دارنګې دې دا دعا وایي په دې مونږ ته الله اجر نه راکوي داسې لکه چې کوم ویلي دي چې دې کې دومره وایي دې کې ثواب دی نو هغه حدیثو مبارکو کې شته دی. ښه جي. او نه لکه تاسو داسې دعاګانې وښایي تاسو وایي چې دا مونږ علاجن ښایو دې کې ثواب نشته، یعنې مطلب دا چې کومې دعاګانې مونږ وایو تاسو دا کوم وظایف ښایي دې کې ثواب نشته دی جي چې کوم قرآن او حدیث کې نشته؟ دا خو علاج دی. ښه جي. یعنې مطلب دا دی چې دا نه قرآن کې شته نه حدیثو کې. څنګه جي؟ جي جي تاسو څه وایي؟ وایي چې دا تاسو کوم د دعاګانې ښایي وظایف ښایي چې قرآن او حدیث کې نشته دی او الله او رسول نه دي ښودلي، نو دا بیا څنګه تاسو داسې ښایي او ثواب هم پکې نشته دی؟ نو بیا یې مونږ ولې کوو؟ بیا دې نه ګولۍ ولې نه استعمالوو؟ ډاکټر علاج ولې نه کوو چې مونږ خو په دې نیت باندې کوو چې ثواب یې پکې؟ ستا په پیناډال ګولۍ باندې یقین شته دی، د الله په نوم یقین نشته؟ نو ته وایې چې ثواب پکې نشته که نه د الله په نوم کې؟ مونږ یې هسې ښایو. نو تاسو ویل چې دا دعاګانې ښایي لکه مثال په طور مونږ نه بعد تاسو وایي چې دا ذکر ووایي 40 کرتې ووایي یا دومره ووایي ستاسو دا بیماري نو دا ذکر چې مونږ کوو دې باندې مونږ ته ثواب راکوي که نه الله؟ تاسو خو ویل چې نه میلاویږي. مجربات دي ته وایي که نه؟ ښه جي. چې په دې باندې زمونږ اکابرو مشرانو اسلافو او نیکانو خلکو په دې باندې تجربې کړي دي، یو مرض دپاره ښه شوي دي، یو څیز دپاره ښه شوي دي، مجربات وایي. نو ښه جي. لکه زه یو پوښتنه کوم مولوي صاحب محترم چې الله او رسول نه یې ښودلي که نه او اسلام کې یو شیز نه وي او دا یې ښیي نو خبره ده که نه بس؟ څنګه جي؟ دا خو تا پورې خبره ده نو بس. څنګه مولوي صاحب محترم زه پوه نه شولم؟ تاسو ویل چې ثواب هم پکې نشته دی او دین کې هم نشته دی، نو بیا مونږ ولې کوو دا وظیفه چې دین کې نشته الله او رسول نه یې ښودلی نو دا خو بیا بدعت شو که نه جي؟ دا خو علاج دی که نه ګوره. نه جي بدعت شو که نه؟ بدعت تعریف تاسو ته یاد دی مولوي صاحب محترم؟ بدعت څه ته ویلی کېږي؟ او دا ذکر کول دا دین دی که نه بې دیني ده؟ دا دین دی که بې دیني ده؟ نه جي دا ذکر کول
دا ذکر کول دا اذکار دا وظایف چې تاسو خو دا دین دی کنه بی دینی ده دا وظیفه خو دین د کبي دینی دا راته وایا زه تاسو ته پوس کوم ولې محترم ځان پویم تاسو نه تاسو چې خای نو معلومات بدرته ای کنه خبره جواب در کوم کنه ها جی ګولې چې تخری دین دې کتنا دا دین نه ده دا خو دین نه دی موږ خو دې نه وایو چې د ګولو کې خړلو کې دغه ثواب دی ها جی تاسو خو وایي چې دا وظیفه کمې خای په دې موږ ته الله ثواب راکړي کنه راکړي ثواب شته کنه ګولې چې خوري کنه څه نیت خوري چې دین دې دا خو نه دی دا خو زه تاسو ته تاسو کوم چې موږ دا وظایف کم کو دا ثواب دی کنه دی ثواب په دې کې ثواب شته بعضی وظایف کې ثواب ګوره ماته طویل یو ذکر به ثواب دی یو ذکر بالعادت دی خجی ذکر به ثواب چې کوم حدیث مبارکو کې رسول الله مبارک کولی دی کلمه دا ذکر اختیار دی سبحان الله بحمد الله دادی کنه یو ذکر بالعادت دی ذکر بالعادت باندې دا ثواب نه ملوي دا علاج دی ها خجی خو نه مولوی صاحب تاسو وایي چې تاسو ته تاسو کوم په دې مسله باندې زما ذهن لکولاو کوي تاسو وایي چې دا دین نه دی کنه دا وظایف خودل دا دین نه دی نو چې دین نه دی څه شی شول دا الله نوم یادول دا دین نشول دا څه شی شول دا کم ځای جی زه پېښور یم پېښور کې دا کم ځای جی د رنګ روډ باندې پاتې کېږم اوس چېرته یې اوس دې ټایم کې اوس هم همدې دغې کې ما رنګ روډ باندې یو جی صحیح ده نو د دې جواب رانه کوم مولوي صاحب تاسو چې دا تاسو کوم وظایف خای دا قرآن او حدیث کې شته دا او ثواب پکې تاسو وایي چې دې کې ثواب نشته دی نو چې ثواب پکې نشته دی بیا موږ ولې کوو دا دین دی که بې دیني ده یاره دا خو علاج دی نو مولوي صاحب ګوره نو د تبې دپاره څه علاج دی حدیثو کې څه ښودلی شوي د تبې دپاره حدیثو کې څه ښودلی شوي ښه مولوي صاحب نه مولوي صاحب محترم تاسو حدیث پیژنئ حدیث څه ته وایي ښه نو مطلب دا چې تاسو په علم نشته او هسې خلکو ته وظایف ښایي نو بیا داسې ولې کوئ مولوي صاحب چې علم هم نشته نه په قرآن پوهېږي نه په حدیثو پوهېږي خلک ګمراه کوئ جهنم طرف ته یې راغواړئ بدعات خلکو ته ښایي ځان نه وظایف ښایي دا ولې کوئ د الله نه نه یېرېږئ قیامت ورځ هغه مخې ته نشته چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړوي د الله نبي فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په ما دروغ جوړ کړه دا یې ځان ته په جهنم کې ځای وګوري څه شي کې راغلي چې حدیثو کې نشته دی الله رسول نه دی ویلي بیا ولې خلکو ته ښایي دا وظایف مجربات په قرآن او حدیث کې کنه مجربات په اسلام کې شته دي دین کې شته دي الله ویلي رسول ویلي چې مجربات کوي د الله رسول طریقې ولې نه ښایي هر مرض دپاره نبي صلی الله علیه وسلم دعا ښودلې ده هر بیماری دپاره دعا ده نو کوم ځای کې تاسو ښودلې دي هر بیماری دپاره خپل دعاګانې دي چې دا طریقې تاسو کومې ښایي چې دانې در باندې روخیږي دا وایې او چې چا سره د مینه او محبت دي دا وایه او د دې دپاره دا وایه چې کومې صحیح دعاګانې دي هغه نه ښایي او چې کوم بدعات او رسومات دي چې هغه خلکو ته ښایي څنګه ښه کار کوي چې الله او رسول باندې دروغ جوړول ښه کار دی چې اسلام کې نشته دی زه تا نه تپوس کوم مولوي صاحب د مازدیګر 15 رکعاته زه مونځ کوم دا ښه دي که بد دي دا نه تپوس کوم ته مولای خلکو د دین ښې په سجده کې زه سورت فاتحه وایم دا ښه کار دی خلک به وایي چې دا هم ښه کار دی که نه خو حالان کې مونځ پې خرابېږي چې الله رسول نه یې ښودلې ولې ښایې ما دپاره جایز دي صحیح شوله زه تا نه تپوس کوم د دې خبرو جواب ما ته راکړه ولې دا شیزونه ښایي چې الله رسول نه دي ښودلي څنګه ستا مرضي ده چې الله او رسول نه یې ښودلي او ته په الله او رسول باندې دروغ جوړې څنګه جي څه مطلب څه خبره وایي جي الله اکبر په الله او رسول باندې دروغ جوړول دې ته ته چیلنج ورکې د الله نه نه یېرېږي الحمدلله د الله نه یېرېږم د الله نه یریږم الحمدلله زه درته وایم چې خلک جهنم طرف ته مه رابوله زه دا خبرې چېرته کوم زه درته وایم چې خلک جهنم طرف ته مه راغواړه نبي صلی الله کنزل مه کوه مولوي صاحب په نیټ په دغه باندې چې راځي څومره ښه اخلاق دي دغه کړي خوله خلکو ته وخاندي که عوامو ته پته ولګي والله العظیم چې دا والله چې د عوامو ته پته ولګي چې تاسو څومره